عمر رضی الله عنه د اسلام واقعه د ډېر عجیبه ده او دا یې ساتئ څنګه چې عمر رضی الله عنه په اسلام کې څه خو دې ګوره په شرک کې څه خو دا سخت انسان اخر څنګه راوړی د اسلام ته دی چې څنګه په دې اسلام کې څه خو دغه شان په دې شرک کې هم څه خو د دې سخت زړه کې دنه ګوره نرمي پرته وه او ذکر الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړو په دې کې واقعه د عامر ابن ربیعه د ښځې دغه ښځه وایي چې ما د سورلۍ تیاروله او ځان مې تیارو حبشې ته موږ هجرت کوو اولنی هجرت چې مسلمانانو حبشې ته کړه نو د عامر ابن ربیعه دا ښځه لګیا د خپل سورلۍ تیاري په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه تېر شو په هغه کې مسلمان نه ورته ویې څه کوئ وی موږ ځو دلته موږ څوک دین ته نه پرېږدي او خلک تکلیفونه راکوي زمزم زما خاوند هم شي عمر بن خطاب ورته صاحبکم الله الله یې ستاسو ملګری شي چې کله دا خاوند واپس راغی عامر نو ښځې ورته وی عمر راغلی ورته یاد ساته دا سړی به مسلمان کېږي او ته څنګه استاد ته څنګه پته ولګي وایي ما ته یې وایي چې صاحبکم الله الله یې ستاسو ملګری شي او دا خبره چې دنه راووته نو ده په دې زړه کې به یو ګوټ کې نرمي پرته ده سوچ او تدبر پکې پروت دی دا سړی به اسلام ته راوړي هم هغه شانو شو سبحان الله امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه وی رسول صلی دا خبره کړې چې اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك وی یا الله رسول صلی وی یا الله اسلام له عزت ورکې په دې دوه کسانو کې د هغه کس د لاسه کم چې تا ته په ادمانو کې نږدې او کم چې ستا په ادمانو کې خوښ یو عمر بن خطاب دی او بل ابو جهل بن هشام عمر بن هشام نه دینم دا واضح شو چې الله سبحانه وتعالی په ادمانو کې کم یو خوښ هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه په روایت کې راځي امام حاکم رحم الله راوړی عبدالله بن عباس نوم روایت فايك خوازيه دي رسول الله دي شوي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة دي زي كده دعاء جو وقت شوي چا لپاره د عمر رضی الله عنه لپاره او بدي اولني کې سدي باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل ابن هشام د اسلام د ټک چې د بجله کې شي ناغه بخفله وي امام احمد رحمه الله دا روایت راوړی عمر رضی الله عنه چې خرجت اتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زه په رسول الله پسې ووتم چې هغه ته مخامخ شم او هغه سره بیا خبرې وکړم او سخته دشمني وه د رسول الله سره فوجدته قد سبقني الى المسجد وی چې موقعتو نو رسول الله زمانه مخکې تلو جومات مسجد الحرام ته تلو فقمت خلفه زه په هغه شاته ودرېدم غلی اته پته نه فاستفتح سورة الحق رسول الله سورة الحق شروع فجعلت اتعجب من تأليف القرآن چې دا عجیبه خبرې نو بیا مې په دې زړه کې داسې وي سبحان الله ده په دې زړه کې دا خبره له رسول الله تلاوت کو وی ما په دې زړه کې چې والله هذا شاعر كما قالت قريش دا سړی سره شاعر دی څنګه چې قریش وي زما په زړه کې دا خبره وه او رسول الله د سورت حق تلاوت کوو نو رسول الله دې ته راورسېدو انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سبحان الله اسی به دې د غسر برابر شو دی شاعر دی رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر وی بریزه کې ما وی چې دا به د کاهنانو خبرې او رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وی چې څنګه ما بریزه کې دا راځي چې دا به د کاهنانو خبرې نو رسول الله تلاوت کوي ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون چې نه د کاهنانو خبرې بریزه کې یو ټکو شو اسلام دا صحیح خبره دا نه د کاهن خبرې دی او نه د جادوګر خبرې او نه د شاعر خبرې دا خبرې د یو چترب خبرې امام حاکم امام بیهقي
او دغه شان په نورو کتابونو کې لکه امام بزار، امام طبراني دي ټول دا قصه راوړي ده، خو په مختلف طریقو سره راوړي. هغه مشهوره قصه ده. انس رضی الله عنه وی خرج عمر متقلدا سيفه. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر راووتو د خپل تورې ځان سره راغستی و. یو روایت کې راځي چې عمر نه بخپله وی كنت اشد الناس على رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی زه ډېر سخت وم د رسول صلی مبارک، د قریش کې د سخت سړی و. نو یو ورځ چې د سخته ګرمي وه او زه په رسول صلی پسې ووتم، سخته ګرمي و، په لاره کې راپسې یو کس مخې ته راغی. وی ما ته وی چې اين تعمد یا عمر، چېرته روانې؟ د بنو زهره قبیلې یو کس ورسره میلاو شو. وی ما ورته چې اريد ان اقتل محمدا، د محمد صلی الله علیه وسلم نه وجنم، خبره ولا ختمومه. وی ما ته وی چې وکيف تأمن من بني هاشم وبني زهره، بنو هاشم سره بسکه او بنو زهره سره بسکه، دا خلق دي ته سړی دي چې په اساني وجني. عمر بن خطاب دې سړی ته وی ما اراك الا قد صبأت، ما د ښکاري ته زم صابي شوی، سړی مرګره. دې سړی ورته وی عجبا لك يا ابن الخطاب، خطاب زوی ډېر عجیبه سړی، انك تزعم انك وانك زدايم غټ غټ خبرې کې، وقد دخل عليك الامر في بيتك، وخبر وساب کور کې دنه چلی او تداوي در الله سبحانه وتعالى الطريقه ده همیشه ده حق د باطل په کور کې دنه پیدا کوي. دا الله طریقه ده، تاریخ رواني او د وسه پوری وسم کم حق پرس علماء دي او هغه خلک چې په قران او حدیث مضبوط دي، هغه الله سبحانه وتعالى د باطل پرس ولې منځ کې را پیدا کوي. دته وی چې خبر غوسه کور ته راغلی ده، وته ما ذاك وی اختك قد اسلمت، خور دی وی مسلمانه شیر. او په روایت کې راځي چې ان ختنك واختك قد صبأ وترك دينك، ساغوخه خور دی دوه مسلمانان شیر او دین یې لپاره خو دی. نو عمر نه ډېر غوسه کې په دوی بسره وګرځېدو، د خپل خور بچې کور ته راغی. فاتاهما وعندهما خباب، دا اوس خباب رضی الناس هغه ته قرآن خو خباب رضی الله عنه صحابه کرامو کې کمزور وي. فلما سمع بحس عمر توارى في البيت، یسنګ د پدوی چې عمر نه راغی کور یو ګډ کې پټ شو، ځکه دا وی په دمانه زور نه رسېدو. ډایرکټ نه راغی په غوسه کې، ما هذه الهینمه، دا هینمه دا بنګ بنګ چې راته د شي شو بس یې کو او سورۃ طه شروع کړه. نبی او دی فلعلکما قد صبأتما، ما ذکر د ځوانو کې سبيان شي دیو خو ته عمر نه کدا حق په دې بل دین کې نو موږ باغ منونه سيدنا خبده. فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا، یو زورور سوک ولورکو به بدلته باندې وو د خپل اخ. فجاءت اخته اخور راله چې خپل خاون بچ کم دي ته وي د حق د پر قرباني ورکړه. عمر رضی الله عنه په مخ کې د اخور ګور وسو د سوي او منګه د کاکا او د ماما په مخ کې د رسول په حدیث باندې عمل نشي کولای. لوی سړی وي د خلکو سره پالتو جنگونه کوي، مسلمانان به تنګي به کې زوروري، او چې کله ته په قران او حدیث باندې عمل وکړه نبی کړه دی یو نه یری کړه د بل نه یری. دا زنانه کمزوري ده. نو را خپل خاوني د عمر نه بچکو، نو هغه یو گزار ورکو، ډېر سخت گزار ورکو. فدم وجهها، هغه مخې وینې کو، هغه غوسه وه په دې مخې لاس یې خو د وینې دتلې. وی ارور اکه دا حق په بل دین کې نو موږ به منو نه. هغه ته دا خبره وکړه چې کله دا خبره وکړه نو بیا ته خصفه وی زه دا ګوي کوم چې ما په الله باندې ایمان وروړه، پر رسول الله ایمان وروړه. نو عمر راته وی دا کتاب راکه، مال کتاب دا تاسو چې کوم کتاب دی راک هغه نو ورکو په زور تر واغست چې راغس اخور ته انک رجست پلیت ته مشرک وانه لا يمسه الا المطهرون. او دی قرآن لپاک خلق لا سوڑی دی خورو دی پاسا او دسو کا او دس غسلو کا
نو عمر نه پاسې اودسې وکړو بیا یې د کتاب راواغېستو په هغې کې سورت طه کوله وکړو وی کله چې سورت طه کوله وکړو په هغې نه پاسې لیکلي وو هغه شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم عمر دنوی اسماء طیبة طاهرة وړې خواږه نومونه الرحمن الرحیم مخکې شروع وکړه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر دنوی فتعظمت في صدري دا آیت را باندې ډېر غټ ولګېد په دې سینه کې او په دې زړه کې وایي چې من هذا فرت قریش د قریش د دې تښتي سورة خواږه خبره ده ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله نسيت بما يجد قريش دي نسيت تختي عجيب قوم خير ليجاو مهدته او غايتون توسط معلوم دي بیا بگی دا الله سبحانه وتعالى تذکره مخکوشي بیا بگی دا موسی علیہ السلام تذکره راشي چې هغه ورشي الله سبحانه وتعالى وتعاوزو کی فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى بيزارو بس ته په یو پاک او مبارک وادي ولاقه کې او ما ته د وحی د نبوت لپاره غوړه کړی الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام ته نبی به مخکې د آیت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله دې تر ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري لو يقينا زمانه على وادي بلغ دري سوق نشتي زمانه پر منځونه کوي زما عبادت کوي عمر ابن خطاب رضی الله عنه دا خبره دا ادي پر ورسېږي چې دلوني على محمد رسول الله زیرت وخه نه خباب رنه ور پټ نهست چې کله ووري چې عمر نه وی چې رسول الله کوم چې راوت وي ابشر یا عمر زیر له گزر د خیم ځای کنه زیر د خیم خوشاله شو سرور انسان اسلام تر نه وته دا حق ضرور سړي ډیر مخکیږي دغه ته خباب ته وی د جمعرات په شپه باندې وی رسول الله د دعا کړو او ما د پته چې هغه دعا ده اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې دار ارقم ته چې کړه د ورسېدو نه اواز یو کې چې ما ته ورکول وک نو دغه زور ور سره داخله کې ویریدو چیرې دې چې راغله ده نه هدي الشر را دی فاستجمع القوم دا قوم طول رسول سره په وخت کې کمزوري مرګري دا ټول رسول سره راجم شو رسول سره دې سوق دی وی دغه عمر راغلی رسول الله تور سلام ته سبغرت اراده براغلی نو حمزه رن د الناس مالک وشي چې لغوت عمر راغلی وان كان عمر اگر که عمر دې ورته کولوک که اسلام قبلي ډیر ښه کنه قبلي د تور او د سر ورته کولوک دې نه راشي ناغو عمر ته ور کولاو چې کله عمر د نراغنو دی رسول سم د کپړې نه دي ونی ورخ کو وي ته قسم په دې انتظار چې الله ستاسو مبارک دي سيتونه نازل کړي لکه څنګه چې د ولید ابن مغیره مبارک نازل کړي الله هغه مبارک خبره کړي کنه په سورۃ المدثر کې نو ته قسم په دې انتظار نو عمر نو دی چې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله زګوي کو چې تر الله رسوله او الله دی عبادت حقدار دي نو فکبر اهل الدار د نجسوکم ناس بدر رقم کې ټول تکبیر وي د مکه دي یو خو دې تکبیر سره بیا ما رسول الله ته ګور ډاری کې وته وی یا رسول الله کینا استوس و ډیر وخت بګنه تیر شي الاسنا على الحق من بحقني يا مو بحق وإذا ما باتلني لا بارتلي وياه وففيما الإخفاء يا رسول الله بيولي بارتناش لو يمك بدبوس فوني كي وتو بحرته دا اول بير مسلمان بحر راح كارش بيوزي لو بدبوس فوني كي روتو أنا في أحدهما وحمزة في الآخر يوسف باولك حمزة لنا وبلسف باولك عمر رضي الله عنه أو مزكي رسول صلى الله عليه وسلم
نو تر دې چې موږ مسجد حرام ته لاړو نو قریش ما ته وکتو او حمزه راته وکتو نو د ډېرې غصې نه یې سرونه بیا کته کړو او د یو بل سره دا خبره وکړه چې قوم زموږ نه ګډوډ شو لکه چې دا غټ کسان زموږ نه لاړو د هغه ورځې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دره نوم یې الفاروق حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی ومساء غربا